فرشتي زما استاد پر دعا کوي سبحان الله سبحان الله ما تابد دې ملائکو د دعا سزانو نه محروم کوو محروم کېده دغه معنا دي چې ټول شپه تاش ټول شپه کرمبوټ ټول شپه چکا او ټول شپه بانډارونه د هغه فرشتي چې کومه دعا کوي نو خیا د فرشتو دعا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله غلطه ده یا زما استاد ژوند چې دی هغه غلط دی نو لہذا د فرشتو دعا حق ده زما استاد ژوند چې دی هغه غلط دی بس د روزې د پاره داسې تیاری وکړه لکه چې کله ما ته په هسپتال کې داخل سو هغه زما استاد چې کې و تاشنو بانډارونه ګرد ولاړو ختم سلو ما ته کوشش کوو چې د زما استاد صحت برابر سي بیا به ما ته میلې کوو اوس د روزې میا سره روانه د ما ته به د خپل روح برابر و چې زما استاد روح برابر سو بیا به د اختر بعد ګورو که ژوند بیا به میلې هم بانډارونه به هم ګپې به هم نو هغه فرشتي چې ما ته کوم دعا کوي هغه دعا په دې راته کوي چې د ورځې روزه او شپه د منکراتو څخه خلاصه د ورځې روزه شپه چې د هغه د الله رب العزت نه فرمانی څخه خلاصه بیا به دعا راته وکړي کړي د الله رسول فرمایي داسې مثال دی چې کوم څوک روزه نیولې د ګناو ځان نه راګرځي نه کال ته چې وښ وتړي وښ وتړه خوراک مور کوي شاک مور کوي بیا یې وخت سار دی وتړي ماجګر رايلکه او به ورکنه د روزه د اوس روزه سوله داسې زما روزه د الله رسول فرمایي داسې به جوړوي نه او بل خبره ده عزیزان دا روزه چې د ازما استاد لپاره یو پریکټیس دی د ایمان او د اسلام په دغه روزه کې ما ته ځان پټولې سو د لمانځه د زکات د روزه د تلاوت د عبادت په دغه روزه کې ما ته منځونه په جمعات زما استاد تهجد چې دی هغه شروع شي زما استاد هغه ډېر خوراکونه چې دی هغه پاتې شي زما استاد ذکر او فکر چې دی هغه شروع شي معنا دا ده چې یار زکله لدې روزه وته بیا به زه هم دغه 15 وخت منځونه په جمعات کوم ذکر کوم تلاوت کوم تهجد چې دی هغه به کوم روایتو کې راځي هذا الشيخ صاحب رحمه الله لیکلی دی یو ورځ د ماجیګر لمنځ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره جمعات لاړی جمعات لمنځ نه جمعات جن قضا سره یا بنا وخت سوی یا باوداس یا غسل یا سفر ارڅ چولو دومره خوابد سوا چرالی کورتا نو بیا یو باغ درلودی باغ دا باغ په 2 لک درهم باندې ولو 2 لک درهم یعنی تی حساب ولګوا د هغه وخت 2 لک روپۍ راواخله یا د نن ورځې 2 لک روپۍ راواخله ما ته خو روپۍ ډیر شش کار کیږي او هغه ته ایمان او اسلام ډیر شش کار کوي راولار سو د خپل باغ د الله په لار کې صدقه کوي ولی الله ما ته معافي وکړي د ما د ماجګر جمعه تولاړي فوت سو قصاص په 2 لک روپۍ باغ ما تا خو 2 انو ته نه تیار چې قضا سي قضا جمعات نه چې جمعات رسولاړي لمر پریوتی زما استاد پر دغه تندې باندې په پښیمانی ګونجونه وینو ولې زما استاد اسلام خبر ډیر کمزوري دي په نامه مسلمانان په عمل بیا موږ د اسلام ډیر لري او موږ ډیر جنې ورکیو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل د 2 لک روپۍ باغ دا صرف په دې خاطر د الله په لار کې صدقه کوي چې لما د ماجګر جمعات چې دی هغه ولاړی دا زما جرمانه ده دا زما سزا ده دا زما جزا ده دا زما مطلب یو پښیماني ده یا الله ته ما ته معافي چې دا وکړي خبر اخلاص